پخوا وختونو کې د مصر په قاهره ښار کې یو غریب نانبای اوسېده. دا نانبای دومره ساده او بې عقله و چې خپل عقل یې هیڅکله نه کاراوه. بس د هر چا خبره یې منله، خو خپله پرېکړه به یې هیڅکله نه کوله. هغه بیچاره به ټول ورځ د خپلې نانوایي دوکان ته ناست و. هیله به یې درلوده چې څوک راشي او ترې نن واخلي. خو د بدمرغه تر ماښامه به ډېر زیات یو یا دوې ګیلمن راځي. د نانبای دوکان ته مخامخ د یو لوهار دوکان هم و. د لوهار کاروبار ډېر ښه روان و. هر وخت د مشتریانو کتارونه ورته ولاړ وو. یو ورځ نانبای له ډېرو فکرونو نه ستړی شو او ځان سره ویل که د حال همداسې روان وي نو یو ورځ به زه مجبور شم هم دلته خیرات وغواړم. دا فکرونو سره هغه د لوهار دوکان ته ورغی. ویل لوهاره وروره، موږ دواړه په یو بازار کې یو کار کوو، خو ستا دوکان ته خلک صف جوړوي او زما دوکان ته څوک هم نه راځي. دا څه راز دی؟ که راته ووایي زما خیر به پکې وي. لوهار موسکی شو او ویل زما وروره، زه ستا ستونزه ښه پوهیږم. څو کاله وړاندې زما هم کاروبار همداسې خراب و. بیا ما واده وکړ او زما ښځې له راتلو سره داسې برکت راغی چې زما دوکان ته خلک قطار قطار راځي. نانبای ته دا خبره ډېره خوښه شوي. ویل که دا خبره ده نو زه هم واده کوم. لوهار ورته ویل هو، تی نو همدا ورځ له چاګانو هم غوڅ کړه او واده ته تیاری ونیسې. د نانبای هم واده وکړ. خو بدمرغي دا وه چې بله ورځ یې ښځه ورسره جنګ شو او بیرته خپل پلار کور ته لاړه. نانبای ډېر خفه شو. ځان سره یې ویل څنګه دا ښځه بیرته راولم. بیا یې فکر وکړ چې ولې نه یو ځل بیا د لوهار نه پوښتنه وکړم. نو لاړ شو او لوهار ته ویل وروره، ښځه خو لاړه، اوس څنګه یې بیرته راولم؟ لوهار وویل پریشان نه مشه، ته خپله لاړ شې، هلته هیڅ خبره مه کوئ، بس زوره ورې ښکاره شي او بیا یې راوړه. لوهار مطلب دا و چې په خاموشي لاړ شي، درناوی وکړه او ژر بیرته راشه. خو ناپوهه نانبای دا خبره غلطه واوریده. هغه د لوهار له دوکانه راووت او په خپل ځان یې غږ وکړ برپور برپور او همداسې نارې واهی د خپلې ښځې د کلي خواته روان شو. په لاره کې یو شکاري جال ایښی و. کبوتران دانې ته راټوله شوي وو. شکاري انتظار کاوه چې ټول کبوتران جال ته داخل شي. ناپوهه نانبای همداسې چیغې وهلې روان و. برپور برپور کبوتران وتړتېدل او شکاري په خپله غوسه شو او نانبای یې واهه. شکاري ورته وویل ارې ناپوهه، داسې نه وایي، باید ووایي راته راشه بندیګه، راشه بندیګه. ښه اوس به همداسې وایم. او روان شو. بیا همغه جملې تکرارول شروع کړل. راته راشه بندیګه، راشه بندیګه. مخکې لاړو. هلته څو غله د غلا نه را روان بو. دا وله چې واورېدل نانبای دا وایې راشه بندیګه، راشه بندیګه، نو غوسه شول او وی وهې. ورته ویل بې عقله، داسې نه وایې، باید ویګه راوړ کېږه، راوړ کېږه. بیرته مننه وکړه او ویل ها به هم دا وایم. بیا یې سفر ته دوام ورکړه. مخکې یو کلی و او هلته یو جنازې روانه و. خلک خاموش وو، غمجن وو. نانبای چیغې وهلې راوړ کېږه، راوړ کېږه. خلک غوسه شول، وی وهه. ورته ویل ناپوهه انسانه، دا د غم موقع دی، داسې وخت کې باید ووایي خدای دا ور چاته نه ښیي، خدای دا ور چاته نه ښیي. نانبای ویل ښه اوس هم دا وایم. بیا یې همدا جملې تکرارول شروع کړل تر څو یو ځای ته ورسېد. هلته یو واده روان و. سندرې وي، خلک خوشحال وو. نانبای چیغې کړه خدای دا ور چاته نه ښیي. براتیان غوسه شول، وی وهه او ورته ویل ارې بې عقله، دا د خوشي موقع دی، باید وهې هر کور همداسې. نانبای بیرته دا جمله یاد کړه او روان شو. بیا یو بله سیمې ته ورسېد. هلته یو کور سوځېده. حقل اور مړه وه. نانبای چیغې وولې هر کور همداسې وي. حقل غوسه شول او سخت یې ووهه. ویل بې غمه انسانه، د چا کور اور اخیستی، ته ورته دا وایي خاموش پاته شه. نانبای وویل ښه اوس به خاموش پاته شم. او همداسې خاموش روان شو تر څو خپل سسرال ته ورسېد. هلته هیڅ خبرې یې ونه کړې. چپ چپ یې کونج ته کښېناست. ټوله کورنۍ حیران شول د ولې نه خبرې کوي. یوه بله تر څو یې ښځه او ساس دواړه جراته شول. په آخر کې نانبای وویل په دا موقع خاموش پاته شي. دوی پرېکړه وکړه چې دا خو لیونی شوي او ښځه یې نه ورسره لیږي. نانبای چپ چپ بیرته خپل دوکان ته ستون شو. نه ښځه ورسره شو، نه عزت پاته شو. او له دې کیسې نه دا عبرت واخلې د هر چا خبره مه منې. د هر چا مشوره واورې، خو عمل وکړې یوازې د خپل عقل سره. زما ګرانو ملګرو کې دا کیسې مو خوښه شوه نو حتما کمنټ وکړئ، لایک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.
ستاسو د وخت نه ډیره مننه.